گوري نشته دلته کې ما درته د سلیماګانو والا بم ز سنوي ما اوس سوي بیا کافر کېږي مکې مدینه خلک دي نسیم سے با خبره کوله کنه دا د مکې مدینه دي تا کالی ما سوک څه پیژنې خو ما خو زه مړه بس زه خو یو کار زه به راشم زه به مړه کچالان خرڅوم زه مړه دلته بس دکان واچوم یار دا خو د نامې جامې خلک دي که نه او جهانګیر صاحب سره یا شهید صاحب سره خو دا شي نه سوټ کېږي که نه نو جهانګیر صاحب خو زموږ په شان سړی دی که نه نو زموږ پیړه هم زهیرېږي قسم دی بس خو پته نه جهانګیر صاحب دا غوږونه ډېر کچه دي هغه دار چا خبرې اوري او زه ورته یم چې جهانګیر صاحب کار کوه کار کوه ګوره چې ته کار کې پیسې به ستا په خپله ته سی ډي ته رالي تا سی ډي کې یو ټایم کې داسې چې ته انټر شوې تا به په لږو پیسو کار کړي خو بیا داسې وخت رالو چې تا د دې سی ډي نه لس لکه روپۍ اوړي را خو دا ښه د جهانګیر د کار نه کوي دنیا به ورانه شي نه دا دې فلمونو کې کارونه کو نه څه چلو شو دا نورو کې دې هم نه کوي کار ده چې دوی خپلو کې پیسې راواچي او جهانګیر صاحب ته یې شپږ لکه واله نو بیا بیا خولې چینګې نیولي د 500,000 روپو واسې نشته د فیډریشن والا سید صاحب السلام علیکم سلام څنګه دی جی ښه تاسو خو سباون ټي وي نو یار چې یو سړی تعلیم درکړي ستا تم بچولی یو ټول خلک بچولی یوسي که نه شکر دی خدای دې ورله نور هم ورکړي خو کم از کم چې چا جوړ کړو نو د هغه خو هم خیال وساتئ که نه که هغه هم چې ډېرې نه چې هغه تاله 3 لکه درکړي چې 3 لکه خو په فلم کې هم کور ته یوسي نو سړی وایي مړه خیر دی نو یار دلته کې ریکوري نشته دلته کې ما درته وایي د سلیماګانو والا بم زه څه نه ویم اوس چې سوی بیا کافر کېږي مکې مدینې خلک دي نسیم صاحب با خبره کوله که نه دا د مکې مدینې دي نو بس خو لکه دغه دی چې وروره فلم جوړول پکار دي فلم سره د دې عزت تړلی شوی دی یار زه تا کالی ما څوک څه پیژنې زه خو ما خو زه مړه بس زه خو یو کار زه به راشم زه به مړه کچالان خرڅوم زه مړه دلته بس دکان واچوم یار دا خو د نامې جامې خلک دي که نه او جهانګیر صاحب سره یا شهید صاحب سره خو دا شي نه سوټ کېږي که نه نو چې دا کار هم ختم شي نو شهید صاحب خو دا مطلب وزدار دی دا به ټیک ته اوکې نو جهانګیر صاحب خو زموږ په شان سړی دی که نه نو زموږ پیړه هم زهیرېږي قسم دی بس خو پته نه جهانګیر صاحب دا غوږونه ډېر کچه دي هغه دار چا خبرې اوري او زه ورته یم چې جهانګیر صاحب کار کوه کار کوه ګوره چې ته کار کې پیسې به ستا په خپله ته سی ډي ته رالي تا سی ډي کې یو ټایم کې داسې چې ته انټر شوې تا به په لږو پیسو کار کړي خو بیا داسې وخت رالو چې تا د دې سی ډي نه لس لکه روپۍ اوړي را خو داسې به یوټیوب کې هم شي داسې به فلم کې هم شي نو ولې لانجې دي شروع کړي نه کوم فیډریشن والا به تا ته وایي ته به مني نو فیډریشن والا خو ته ووایه ورته د یو میاشت ډایرکټر د ټول ټیم کپتان دی ډایرکټر چې کهاني ګوري هغه بیا هغې سلیکشن کوي یاره دا کرکټر به شاهد وکړي دا به ارباد وکړي دا به جهانګیر وکړي دا به فلاني وکړي دا به فلاني وکړي که نه کرکټر هغه خپله لغه کړي دې که چا کار ني نو دا خلک بېوقوف دي بېوقوف په دې چې ستاسو څوک مني نه نو ښه د جهانګیر د کار نه کوي نو دنیا به ورانه شي نه دا دې فلمونو کې کارونه کو نه څه چلو شو دا نورو کې دې هم نه کوي نور هم که جهانګیر 6 لکه روپۍ اخلي که نه او د فیډریشن والا له پکار ده چې دوی خپلو کې پیسې راواچي او جهانګیر صاحب ته یې 6 لکه واله نو بیا بیا خولې چینګې نیولي د 500,000 روپو واسې نشته د فیډریشن والا خلک په جهانګیر باندې فلم چلیږي نه جهانګیر داسې هلته جي شو ته موږ تلي وو که نه نو مطلب هغه چې موږ وکته د هغې هغه ماحول موږ وکته نو موږ یاره اوس راشي که نه دا شو خو له ډکه کوي نشي کولی ګوره فیډریشن چې د هر چی نه فلم هیټ کولی شي نه شو هیټ کولی چې د هر چی کا د ارباز سے وي کا د شاهد سے وي که هغه د جهانګیر سے وي ځکه فیډریشن به څومره کسان یار 60 کسان وي 10 کسان وي او د یوټیوب ملګري به د یوټیوب خو پرې را خو مفت شی دی خو مفت شی دی خو دا خبره کوم مالک کو نو ما په کوم کور روان شو پیسې خو مې پېنی چې که نه دلته خو خلک په 600 روپۍ ټیکټ دي دلته خو هغه خلکو له حق دی چې وایي وروره بېجانه دا فلم ښه دی دا ښه نه دی که په 600 روپۍ ټیکټ دي او چې فلم د ډایرکټر په خوښه جوړ نه شي او د فیډریشن په خوښه جوړ شي نو فیډریشن والا به تعالی څه درکړي فیډریشن والو موږ قدر کوو عزت کوو خو دومره لوی اجازت نه ورکوو چې تاسو د فلم نه دا خبرې پکې نشته
فیډریشن والا به زه د جهانګیر د فیډریشن هم قدر وکم، زه به د ارباز د فیډریشن هم قدردان یم، زه شایست صاحب د فیډریشن هم قدردان یم. خو دا اختیار ولا څوک نه ورکوي چې ته به دا وکړې او ته به دا وکړې. جهانګیر چې هیرو نه مونږ فلم نه ګورو نو مه ګورئ که نه. تاسو کم فلم د جهانګیر هیټ کو؟ جانان کې هیرو ورشه چیما صاحب جوړ کړی دی که نه؟ تاسو ته وکړه چیما صاحب څنګه پروډیوسر و، 1 نمبر پروډیوسر و، پیسې څنګه لګولي نو هغه دونه پیسې چې ولګولي او د جهانګیر صاحب به هیرو واغشتو دا به ځان نو هغه فلمونه به هیټ کړي که نه؟ پکار دی چیما صاحب سره خو دومره پیسې وي. وروره دا ټولې څه خبرې دي، دا فیډریشنو میډریشنو والا ته زما دا خواست دی چې وروره تاسو خپل پرستار یې، د جهانګیر پرستار یې، د ارباز پرستار یې، د شاهد پرستار یې یا د بل اکټر پرستار یې، بس پرستار اوسئ. دې نه زیات مه ځئ، چې زیات ځئ نو بیا به عزت نه، ځکه چې یو په یو سیټ ته راغی ته چا جهانګیر خو فارغ نه چې تاله به چای راوړي او نه به د اوبه راوړي. ٹھیک شو، مونږ به आवाज ورکو چې یار جهانګیر صاحب باندې دې چای ولا راوړي. ارباز صاحب به فارغ نه، مونږ به आवाज کوو چې ارباز صاحب فیډریشن والا دي د دې عزت وکړي. شاید صاحب به نه فارغ، مونږ به وایو چې یار نو د خدای مسلمانانو خپل عزت مه ورکوئ، بس تاسو خپل کار کوئ. جهانګیر هم خوښ دی بېشکه، مونږ ته اعتراض نشته، زمونږ هم خوښ دی. زمونږ ستاسو به څه خوښي مړه، ستاسو به څه خوښي، زمونږ خوښ دی. چټي ماما شماره درګاډي خدای هم بنده نه ګڼي، تاسو تمره باران کوئ. جهانګیر صاحب داسې سړی دی ما د خدای قرآن وي د فیټ خلک دي. سبا به زه جهانګیر په یو سیټ باندې اخته یو، بیا به راځئ نو هغه نه زیات عزت به هم زه کوم. دوپړیمار وایه، دوپړیمار نه هغه هسې بډنګ په جرم است. هلکه شاهد خان دی د هغه یو خپل مقام دی، هیرو دی، خدای دې وکړي که څوک ورته هیرو وایي که نه وایي، عوام ورته ویلی دی. د هغه فلم په کراچۍ ګران خرڅېږي، هر سړی مني. ٹھیک شو، ارباز خان دی هیرو دی، ټول خلک یې مني، بس اوکې دی. جهانګیر صاحب دی بس ټیک دی، خلک یې مني، اوکې دی. او دې کې زما څه کار دی چې زه یې مرو جهانګیر صاحب پکې چا کړی نو زما په خوله باندې جهانګیر صاحب څوک رد کوي. زه رایټر یم چې زه چاته وایم چې جهانګیر صاحب به نه لګي، ګینې زه کار نه کوم نو خلک به ما کټ کړي، نو جهانګیر نه کټ کوي. او وجه دا ده چې جهانګیر صاحب ایکټر خو دی که نه، یا زه وایم چې یاره ارباز صاحب په کوم فلم کې زه هغه ارباز صاحب زه هغه فلم نه کوم نو خلک به ما کټ کوي، ارباز صاحب نه کټ کوي. یا داسې شاهد صاحب په متعلق نو خلک به ما شاهد صاحب نه کټ کوي. نو وروره دې له الله د عزت ورکړی دی، دا قدر یې ورکړی دی. تاسو د دې د عزت او دا قدر خپل هده پورې کوئ، زیات مخکې مه کوئ، په خلکو یې خامخا کټ کوئ، دا ستاسو د لاسه کټ کېږي. یقین وساته جهانګیر سره څه کېږي د دې د فیډریشن د وجې کېږي. خو دا زوی د ازاري نو پکار، دا زوی د ثوابي پکار و که نه، ولې چې هغه ټول ثواب کارونه کول که نه. نو جهانګیر صاحب دین کو انکار زه نشم کولی. جهانګیر صاحب خراب اکټر، جهانګیر صاحب 1 نمبر اکټر دی، دې کې شک نشته. خدا جهانګیر صاحب چې دا کوم لاندې خلک دي که نه، دي چې دا غلطې کومنټس یې ورکوي که نه، قرآن مې دی وي دا جهانګیر خرابوي، د خپل فیلډ نه وباسي. دا کومنټس یوازې زه نه ګورم، دا کومنټس هر سړی ګوري، دا سلیما مالکان ګوري، دا پروډیوسران ګوري. تاسو هغه له رزق ختموئ ظالمانانو، ولې کوئ داسې؟ تاله خو دا پکار و نو تاړو دا سوچ نو که یار تا سره د بل د بچو بیا غم نه که نه، مونږ سره وي تا سره نه. نو زه جهانګیر صاحب ته خواست کوم چې جهانګیر صاحب الله دله یو موقع درکړه په یو سیټي کېنولي او تا ته عمر فارمیسیز والا ویل چې بھائی دلته کم یوم شو بزنس والا سړی راځي هغه به تا سره ټچ کېږي چې ته وې دا کار به کوي چې ته وې نه به کوي. ټیک شو، تا ته یو موقع الله درکړه. نو زه خو ستا تا سره زه واغشتم نو کم از کم ته زما د بچو خیالم کوه که نه. زه په فلمونو کې زه تا ته یو فلم ښیم تماشبین فلم کې دومره ویلن شپکچي مام و او ټولو هغه ډایلاګ ویل ما داسې کتم چې دې نه لکه دې خو دونه چغې والي جهانګیر صاحب به څنګه چغې وایي. نو ما جهانګیر صاحب ته ورغلم غوږ کې مې ورته ویل جهانګیر صاحب ته خبرونه ووایه. مې ورته ویل چې السلام علیکم، د موسم په هکله باندې پیشنګویي شوې ده چې 7 ګړی له د ډز امکان دی. دې نه بعد د شاهد صاحب سره فایټي هغه وویل او کلیپ هماغه ته وشو په دومره ویلنانو کې. نو ما څه سنډاخ پېښې وه کچي ما خو داسې ویلنان چې خلکو منلي. نو ته اوس ما ته ووایه چې اوس زه تاله درشم او تا ته یم جهانګیر صاحب یار زما فلم دی
نو ته خو ما سره کوپریټ وکړه کنه ته ما ته هم دا خبره کې ستا ډرامه وه او زه یې وغوښتم وایي دا ډرامه به لیکي عطر دکان لاندې هغه لک مانه نوم هیر شو هغه لک قسم ورکوي تا نه تا کالي پیسې اخیستې ما نه یا جهانګیر صاحب یو ډرامه ده ویل هم داسې وکړم نو کم از کم دومره خو سړی مونږ ته پته ده چې ستا مجبورۍ دي خو لکه چې کمې پیسې زه نور اکټرانو له ورکوم خو تا له هم در کوم که نه نو ته پې ولې ما سره رابړېږې پکه ده چې تا له دومره نور در کوم ته ما نور هم خیال وساتې ښه بیا تا له زه درم دې کې د خلکو څه کار دی لکه دې کې خو ته خلک جنګې لکه یا خو بس تا کار پرېږده او چې کار کوې نو ښه کوپریټ سره کوه چې ستا کور ته رزق ځي چې زما کور ته 100 روپۍ ځي ستا کور ته بس 1000 روپۍ ځي چې زما کور ته 50,000 ځي ستا کور ته به 3.5 لکه ځي نو ولې پکې لتې وي یو څو کسان نه خپل کرکټر خرابوي خپل روزګار نه بد د دې خلکو خبرو کې مراده دا خلک دي دا نن ته په دغه سیټ ناستې تا نه غیر چاپېره ناستي لایو پروګرامونه کې یا هر څه کې هغه ستا خپل مسله ده خو وروره کار په خپله خوښه کوه ستا فلم کې کرکټر وي چې څه په نور اکټرانه دي هغه تمله که تا ته پته ولګي چې یاره دې اکټر ما نه زیاتې اغوښتي دي بیا ته ویلی شي او که نی نو وروره بهجانه ارباد نه ښه اکټر نی شاهد نه ښه اکټر نی هغې خرڅېږي هغې په کراچۍ کې په 15 او په 6 لکه خرڅېږي ستاسو 2 لکه روپۍ ریټ نه ورکوي چې بیا حقیقت ته راشي که نه او چینی نو هغه خبره کټوۍ کې چې څونه مسالې واچوي نو څونه خوږېږي نو ته وروره کټوۍ مساله خو کېدی شي غوښه نه شي کېدی نور ډېره مهرباني یار ګرانو کتونکو دا سینیر رایټر پروډیوسر د دې نه مخکې یو فلم لګېدلی په وړوکي اختر باندې دیدن چې ډېر ښه فلم و هغې کې چې مطلب څومره د پښتو فلم انډسټرۍ څومره اداکارانو ټولو پکې کار شوي ښه کار یې پکې کړی و ټیم ډېره مهرباني بس زما دې خلکو ته بیا مې یو ځل خواست دی چې وروره جهانگیر صاحب جانې ته هم جانې هغه اکټر دی زه رایټر یم ستاسو پکې هېڅ کار نشته کښېنئ ورسره آټوګرافي ترې والئ خبرې ورسره وکئ ګپ ورسره ولګوئ په دې هکله ورسره مهرباني وکړئ ګپ د هغه رزق قلت یې مه وهئ دا یوازې زما کار نه دی دا ستاسو کومنټسونه دا ټول خلک ګوري ولې خرابوئ پرېږدئ چې کار کوي که نه او که نه خامخا یې کوئ نو بیا جهانګیر دې فلم کې کار ونه کړو د 6 لکه روپۍ به ټول پیډریشن والا را جمع شي چې کم ستاسو دي او جهانګیر صاحب له ورکړي خو لا یو به یې ورکړي چې مونږ یې ووینو نو بیا به مونږ وایو چې ویري ګوډ اصل جهانګیر صاحب لایف سره لوبې مه کوئ جهانګیر صاحب یو اکټر دی ښه اکټر دی مې خرابوئ مونږ درته دا سوال کوو اورې باقي وروره مونږ کې وایو چې اکا مونږ خو که درته څه نه وایو چا د مخه به نه وایو ولې په دې فیډریشن کې د ما دوستان هم شته ټول ګروپ ته نه ویم خو هغه کسانو ته ویم کوم چې غلط کومنټس کوي ټولو ته نه ویم ټول زما هم د سرګلونه دي ښه ګران کتونکو ول بدن د وخت نجات ښه د وباسئ د الله په امان